الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، سبق روانو عمر ميزان الصرف کی بیا منگا تیر سبق کی تفصیل سرا جوڑولو طریقی و امر حاضر غائب معروف مجهول پایکینونی تاکیدوم راضی آخر کی دا خبر آوا نزدی گردان منویلو دا امر غائب معروف دنون ثقیل سرا امر غائب مجهول دنون ثقیل سرا خمخ کی نون تاکید نا تو سبق کی نونی ثقیلہ چی نون مشدد و اغلارا وزنن سبق کی نونی خفیفہ داغی گردانون چی دویو خدا خبر مخکر یا صدر پکار دی مویلیو چکم سیغو کی الف رازی نو پاغ سیغو کی نونی خفیفہ نرازی زکا الفم ساکنو نونی خفیفم ساکنو نو دو ساکنو یو زینی شرط لیا داغی دو وجه نونی خفیفہ داغی سیغی کمی آتو سیغو کراتا عدل تاغ تقسیم دی نو عمر حاضر شپک سیغی دی شپگو سیغو کی عمر حاضر دو سیغو کرا دی یو تسنین مذکر دا مؤنث تائی علیفو لیکن نونی خفیفہ نرازی او دریم صيغه د جمع مؤنث غائبه د نغی کی الف فاصل داغه د وجه درازی نو گردان د نونی گردان د امر حاضر معروف سره د نونی خفیفه نه افعل خامخ کارو کته سره افعل کارو کوي خامخ ته د سړي دی کی تسنیه پاتې شو افعل اذا کی افعلا هغه تسنیه را نه کوي کې الف افعل خامخ کارو کته وخذا د مؤنث یو صيغه له پدرو کی دی کی تسنیه را نه پاږي کې الفو افعل خامخ کارو کته خذا و پاږي کې الف او په جمع کې الف فاصلو صرف درې صيغه راغلي او دا اصل کی افعلن اصل کی افعلو نون تاکید بکی داخل تراغر افعلن اصل کی افعلو نون تاکید خفیفہ ساکن نون اغراغر بکی افعلن اصل کی افعلیو اخر نون راغر یا حضر شوالک افعلن کی جو حضر شیر گردان دا امر حاضر مجهول نون خفیفہ سرا لتفعلن خامخ کار دی وشی تا یو سړی سره لتفعلن خامخ کار دی وشی تاسو ډیرو سړیو سره اصل کې لتفعلوا او حذر شو د اخر د نون راغی نونی تاکید خفیفه دا لتفعلن اصل کې دا لتفعلوا نو صرف زغه شو لام له فتح ور کړی شو ځکه نون د نمک فتح واړي خطا شوندي تفعلون د انشاء خیالو او لتفعلون اصل کې تفعلون او لتفعلوا نو حذف شو او مخکې زموږ په خو څه دی حذف ده و باندې لتفعلون خامخ قاعده وشي تاسو ډیر سره لتفعلون لتفعلين او بیا چې امر وشي لتفعلي یو شو بیا چې نون خفیفه سره راغی یا ورغله شو مخکې تر پرې خو چې دلالت کې حذف ده یا باندې باز امر غائب معروف بانون خفیفه نون خفیفه لیفعلن خامخ کار دیو کی او سړی لیفعلن خامخ کار دیو کی یو سړی دې کې تسنیه نه الله دغه پاره کې الف لتفعلن خامخ کار دیو کی او خذا دې کې تسنیه جمع دوړ نه الله تسنیه کې الف او جمع کې الف فاصل لافعلن لنفعلن خامخ کار دیو کوم زو سړی زخذا او لنفعلن خامخ کار دیو کو مونږ دو سړی دو خزیا دو سړی کار دیو کو مونږ دو سړی یا دو خزیا ډېر سړی ډېر خزیا حکایت نفس متکلم جمع او تسنیه صغرا باث امر غائب مجهول سرد نو خیفانه مجهول لیفعلن خامخ کار دیو شی دو سړی سره لیفعلن خامخ کار دیو شی ډېر سړی سره
دې کوم تسنیه من کنه لګای کې الف لتفعل خامخ کار دی وشي دوی خل سره د تسنیه جمع دوړه نه ورته دوړو کې الف تسنیه کې خپل الف او جمع کې الف فاصل لافعل خامخ کار دی وشي ما یو کسر سره په خدای متکلم سره او لنفعل خامخ کار دی وشي بنګا ډیرو سړو یا ډیرو کو دو سړو یا ډیرو کو دا متکلم مالګه چوته یې دې پورې بحث امر سے لاړو د مسلاتین کا سبق ان شاء الله هغه نهي هم دغه طریقه دغه قانون دی دغه طریقې سره صرف وای کې فرق دی چې کار منع کوي او اول کې لار وړي او پای کې حاضر کیا چې دا وی او امر کې دا چې حاضر کیا دا علامات مضارع چې حدث